میگه چای نخورده جنگ نمیشه. سلامونه دوستانو، سهار مو پخیر. موږ خو الحمدلله جنگ ته نه یو راوتلي، کار ته راوتلي. نو د کندهار سهار دی، خوندور سهار دی، تازه تازه لمر راپورته سوی دی، د چغوکو ریزونه دي او یو شین ماحول دی. په دې ماحول کې شاوخوا د سهار چای آماده کیږي. د کندهار پخوانی چای خو هغه شنې چای به وي، د سماوار ورسره نیمه ډوډۍ به وه او یو دانه کلچه ملچکه به پیدا سوله، نو به بیا ښه خوند کوي. اوس خو نن سبا عصري وخت دی، د سهار چای باید سپیشلي خوندوري دودپتي چای یا د شیدو چای، ورسره خوندوري پراټې چې دغه پراټې به پخواني خلکو په خوب نه وي لیدلي. دا ژړې ژړې پراټې په غوړو کې پخ سوي او پخوا سوړسک هم و، اوس هغه سوړسک هغه کیسه ختمه سوې ده، پراټې دي، هګۍ دي، شیدې دي. خو بیا هم دا ځوانان د پخوا په رقم کار نسي کوی، د پخواني خلکو په رقم چې موږ اورېدلي دي که نه. موږ لا ښه دا دي راوتلي سهار، نور خلک یوازې چای ته راوځي. نو راځو پر دغه ځای باندې د ډېره پخوا څخه دغه استاذ پراټې پخوي دلته، خوندوري هګۍ او چای. داسې یو ماحول انتخاب کړی دی د شنو درختو په منځ کې، یو طرف ته شنې درختې لکه باغ، بل طرف ته تعمیرونه دي. سلامونه، جوړ په خیر. وعلیکم السلام محترم، ښه یاست؟ خیرات دی؟ خوشحاله اوسئ. څو کاله بعده په خپرونه کې ما او تا سره وینو؟ تقریبا 8 کاله بعد. هغسې خو ما او دی وینو سره لاس پورته کوو، خو 8 کاله بعده بیا راغلي یو د خپرونې دپاره. 8 کاله در مخه راغلي وو، دی نو هغه وخت کوچنی وو. ټوکې کوم، دواړه کوچنیان وخت یې تېرېږي نه خامخا دغه کېږي. استاذ دغه پراټې تغییر راغلی دی که نه دی راغلی؟ د هغه وخت چې دغه پراټې پخوی هغسې پراټې دي یا هغسې پراټې دي؟ په خوند او ذایقه کې هم هغه رقم دی، د پخوا په څېر دی. او دا د خپل مشتریان دي که د لارې مشتریان راګرځي؟ یا دا به خپل مشتریان دي، ځکه چې دا ټول د دغه پراټې شوقي دي. بلکل خوند یې کتلی دي، بس نرمې لکه کیک دغسې ښه ښایستې. بس دا اکثره خلک د کلکې پراټې خوري، خو دا نرمې دي، دا د ګراهک ځان ته دی، دا خپل مشتري لري، نو ډېر ښه ښایسته ذایقې لرونکي. چې په خوله کې 2 غاښه نه لري، دا پستې پراټې نرمې پراټې خوري. بېشکه خوندورې پراټې دي، ما خپله هم خوړلي، دلته نن بیا وخورو چې په دې 8 کاله کې څومره تغییر پکښې راغلی دی. د سهار په چای کې خلک یوازې پراټې غواړي که نور شی بیا ورسره پخوي سته؟ یا پراټې دي، مثال شیدې دي، هګۍ دي، او داسې در څنګ یو کیک دی، نور کم دغه نه دي ورسره. دا چای خو چې وی دودپتي چای وي، اوس د شیدو چای سوي دي که یا هغه نومې دی؟ یا هغه نومې دی، دودپتي دي در اوسه پورې. اوس بیا یو شی بل ور اضافه سوی دی، کړک چای. هغه څه شي دی؟ کړک چای هغه هم بس دغسې دي، یو وارې 2 لس جوش ورکړي بالا د کړک، د یوه ګیلاس یې واړي، بل ګیلاس ته یې کړک سي. یوه بل ته واړي وایي کړک سوله. نو د په یوه ورځ کې د سهار څخه د پراټې شروع کړې، تر څه وخته بیا پراټې پخوې؟ د سهار څخه بیا تر د ورځې تر 11 بجو پورې. 11 بجو پورې. هغه ځوانان چې تر ناوخته خوب کوي، هغو دپاره هم ناشته آماده وي. نو ماده وي. په یوه ورځ کې څو پراټې پخوې چې خرڅېږي؟ مثلا
هغه وځي بیا پاتېږي نه؟ تقریبا تر 300 کله کمې کله اضافه یې تر 300 پورې داسې یوازې 300 پراټې ته خرڅوي؟ بله وه. که حساب ورته وکړو په دې شاوخوا علاقه کې تر 300 د پراټو یا د سهار د چایو دوکانونه شته که نه؟ وه زیات شوي دي بیخي ډېر په عینو مینه کې تقریبا پرورش کړي دي. عینو مینه کې پراټې بیخي ډېرې زیاتې مثال مستران لري ټول عادت شوي دي د سهار ناشته یې ټوله بس پر پراټو والا باندې ده دغه رقم. خوږو لیدونکو پخوا به پراټې نه وې، پخوا غړۍ وو. دا ښځو به سهار وختي ډوډۍ پخه کړله، ډوډۍ به یې غوړه کړه، پر هغه به یې بوره واچول. دا غړۍ نو بیا تر هر شی ډېر ښه خوند کوي. اوس غړۍ مړۍ نشته، تیار بس ښځمني موسا سوي دي او پراټې خو نوم بیخي ډېرې سوي دي شاوخوا منطقه کې. یوازې پراټې نه، د شیدو چای او ورسره هګۍ. هګۍ خو نو ساده پخوي که املیټ پخوي؟ ساده هم پخوو املیټ هم پخوو. ښه دواړه. اوس به ستا د پخېدلو طریقه وګورو، بیا به ولاړ سو د دوستانو سره به خبرې مو وکړو، د دوی څخه به مو وپوښتو چې څنګه دی د چای کیفیت، د پراټو کیفیت. ولې نه اوس داسې یو دغه به درته پخه کړم. مهرباني. ته هم په دې 19 کاله 8 کاله کې څوک ونه روزي، خپله یې پخی ورته ولاړې؟ یا دغه ورور مې در سره دی. ښه. اوس مې تر ورور خو دې پخوا هم در سره غورشولي دي؟ اوس تر ډېره حده پورې کار دی کوي. ښه. زه د ورځې په جریان کې په بل کار اوس مصروف یم. ښه سهار وختي یو نیم ساعت یو ساعت زدلی یم. تر ډېره حده دی کار مخته وړي اوس. هر پراټه پخوونکی چې پراټې پخوي هغه خپل ځان ته یو طریقه یو سټایل لري. ستا پراټې به هم جلا د نور څخه؟ بس پر جلا ذایقه ده د ټولو څخه ډېرې جلا دي. بس زموږ د پراټو دغه دی چې نرمې دي او دقیق غوندې دي. ډېرې دقیق غوندې دي. بس په دغه باندې ډېر دقیق مه وایه، خولې مو اوبه وکړلې. خوږو لیدونکو ماشاءالله ډېرې ښایسته طلایي په زړه پورې پراټې پخېږي او مشتریان اوس هم را روان دي پراټې وړي. خوږو لیدونکو هغه کسان چې مازې ناشته کوي هغه یو پراټه خوري او زما غوندې نسماران توی پراټې خوري. د کیمرې مخته دوی دي چې وروسته به څو وي، دوی زما دپاره او دوی مې د ملګري دپاره. نو د دې سره هګۍ ډېر ښه خوند کوي. املیټ هم پخوي خو نو ته وده چې اوس به څه شي راسي، املیټ او که هګۍ. بیا دود پتي یا د شیدو چای ډېرې خوندورې دي دلته. په خاص ډول د دې ځوان ډېرې ښې پخوي.
عموما چې د هرو خوړو سره ډېر زحمت وکښل سي او پخې سي نو بیا ښه خوند کوي او دلته دا مچان چې هر څومره خوندور خواړه یي دلته دی تا په عذابوي فوډ سټریټ فوډ عموما نو دا مشکلات لري واو دا هم راورسېدلې ګرمې ګرمې د شیدو چای او دا هم نرمې لکه کیک پراټې بسم الله به وکړو بسم الله الرحمن الرحیم خوندورې دي دا سوله هګۍ خارج کې چې ملګري دي د هغو ځای خالي دی او هغه دوستان چې د لیج شاوخوا نږدې دي هغه کولی سي هر سهار خپل په وطن کې ناشته وکړي او هغه ملګري هغه دوستان هغه لیدونکي چې د وطنه لیرې دي د هغو ځای خالي دی نن به د هغو پر ځای موږ وخورو نو فرای ایګ پراټه او ټي میلک او یا په حقیقت کې ډېر خوندورې او داسې ماته یو بله کم احساس راکوي لکه زه چې ډېر خوشحاله یم معنا ډېر طبیعت راسته کوي داسې خوندور خواړه او ډاکټران هم وایي چې تاسو په سهار وختي کې ناشته ښه په خوند وکړئ یعنې چې څومره خوړای سئ په اندازه هغوند وخوري هغوند بهترینه غذا او هغوند چې انرژي ولري ولې چې تاسو ټوله ورځ کار کوئ نو په حقیقت کې هم په دې هګۍ په دې پراټو او دې شیدو کې به خدای خبر چې څو زره ویټامینونه طاقتونه سره یو ځای سوي چې موږ یې خورو نو تاسو هم خوند څخه واخلئ د دغه ګولو څخه چې موږ یې خورو راځه دلته ته راځه ما سره کښېنه چای وخوره را سره موږ ملګري غواړو په چای کې هغه بیا نه راځي راسه چای به مو خورو خبرې به مو وکړو د سهار په چای کې چې ملګري بانډار ورسره کوي ډېر ښه خوند کوي تاسو هم یوازې پټ پټ سهار ناشتو ته او غرمه رستورانټو ته مه راوځئ ملګري در سره راواخلئ هغه یو خوراک چې ته کوې هغه د ملګرو سره وویشه دا خوند د خوراک دوه چنده کېږي نو زه ملګري لرم داسې نه چې ووایاست چې دغه یوازې خپله خورې بیا بل چاته نصیحت کوي وګوره دا زما د ملګري پراټې دي دا چای دی دا هګۍ د ورپرېږدم یې دا یوه د ده ملګری مې مصروفه دی خوند کوي خپل وطن د وطن سهار او په وطن کې خوندورې د سهار چای نو نه ورته ویلی شیدې دي او ورسره ګرمه نرمه پراټه او یو خوندوره هګۍ
بیا خو نو تاسو خبره مې یاست چې وایي د نارینه په لاس کې شیریني پرته وي چې خوندې خوا بده نه کړي چې دا څنګه خبره ده دوی خپله دا وایي یا بوټونه مه رسپه کوو موږ به چای وخورو چای کله سره خورې خو ستا په خدمت نه خورې کارونه دي څنګه دي چای دې څښل دي چای دې څښل دي یو پراټه زموږ سره نه خورې نستې ولا څو پراټې دي وخوړې ته راز زما بغل ته راز جوړ په خیر څنګه دی سهار دی څنګه دی ښه دی ګزاره کوو کارونه ښه دي الحمدلله زه به دې لیدونکو ته په لاس ورکړم مال پراټه وخوره نس یې راته وټکوي معنا خوړلې مې څو پراټې دي وخوړې یاره یوه ډوډۍ مې وخوړل ماشاءالله یو ملایي وو بیا چوله ول بیا ناشته وله هوټل راته راوباسل کور یې وه بس نوش جان یې څه چولې هم خوړلې دي نخود ډېر ښایسته نخود پخېږي دلته شاوخوا ملایي هم خوړلې دي یوه ډوډۍ نو څومره ډېر کار به وکړې نن د خیره سره بله نو د خیره لا مې باندې 200 250 داسې ګټم ماشاءالله د ماښام به شکر دی شکر چې هغه حلال رزق و روزي پیدا کېږي دغه ښه خبر ده ژوند څنګه روان دی ژوند شکر دی الحمدلله بیخي د عربو ژوند دی د عربو ژوند خو دی نو زه هم عرب به دا مال بیدی ما ورته پراټې خورو شیدې خورو ملایان خورو ډوډۍ خورو دا مال خو چا پرچم د خارجي خلک دا مال ګرده پیدی نه دی مګر دا مال چا پرچم غریبانان خلک راوځي خپل غریبۍ ته نه دی خپل غریبۍ شادۍ غریبۍ دي ما ورته نو څه غریبۍ پر سر اخیستي داسې خوراکونه راته پراته دي الحمدلله الحمدلله ګزاره کو خامخا چې ناشته ونه کې بر سهار وختي شی د چا د لاسه نه دی بعضې خلک بیا ناشته وکړي بس وایي نس مې ډک شو بیدېږم چې نس مې ډک شو بیدېږم نه چې یا چې ناشته وکړې بار خپل غریبۍ ته کش ورکړه ښه کار دی ښه خبره ده ناشته وکړه ښه لوکس ناشته وکړه بیا کار ته ادامه ورکړه خپل غریبۍ کاشه ځینې ځوانان بیا وایي زه غوړه پراټه نه خورم شیدې نه خورم فکر مې خرابېږي دا معنا څه لري معنا سرت مې خرابېږي چې هغې زما په فکر څه سوي دي ستا خو فکر ماشاءالله برابر یم څه جسم دی دا اوس څو ځوانان اپسې دي وایي ډېر خواږه مه خوره ډېر غوړ مه خوره فکر دې خرابېږي یا د چا په کیسه کې مګر چې سرې سترګې ګرځه چې څه په مخه درځي خورای دا واره ده او قربان دې سم خوشحاله اوسې اوس که وایې یو پیاله چای راوغواړم درته نوش جانې کې چای مې لا نه دی کړی مګر ستا دپاره پیاله به له راوغواړم دغه زما ملګري بېل هغه مخته دی دا چای وڅښه بیا به هغه وروسته بله پیاله وڅښه ته دا وڅښه د چای خوند هم راته ووایه چې څنګه دي چای ښه دی ګزاره کوي ښه خوږې دي ښه خوند کوي خوندورې دي ستا کسب ته خپل په خوښه کوې که د مجبوریت یا خپل په خوښه کوم ځینې خلک خپل په کار او خپل په خوارۍ باندې شرمېږي چاته یې ویلی نه شي چې زه دا کار کوم په یو ښه دفتر کې به یې ښه مازې بیا معاش لږ وایي زه شرمېږم زه شرمېږم دا خلک بیا مغروري کوي نه دی مګر زه چې د مور بې داسې یم په خوارۍ نه یم شرمېدلی چې په مخه راځي هغه خواري کوم که روزانه یې که مچګرت دی مثال چا بچم یو جارو مارو یې نه دی مګر اسره نه د کور خرچه راپسې ده نه مګر دا خرچه کوم شکر دی الحمدلله چې روغ صحت لرې جوړ یې د دې توان لرې چې ته خپل ښکار وکړې خواري وکړه دا ډېره ښه خبره شکر دی په لاس ته د ګزاره کې د مور دوه راپسې ده نه دی چار ځایه مسمور متبای راته کوي مور قربان سم دعاوې قربان سم او په ژوند کې شتون قربان سم زه چای وڅ پراټه مور سره وخوره ښه هر باندې غمیږي یا و بیا ډېرېږي که نه خوږو لیدونکو خپرونه مو وکتل په دې له چې د پام وړ مو ګرځېدلي دا و کندهار او په کندهار کې د سهار چای سهار و د کندهار نو په دې له چې د خپرونې مو خوند اخیستی د نور خپرونو دپاره چینل سبسکرایب کړئ شیر یې کړئ او لایک هم کړئ
کمنټ وکړئ راته چې خپرونه مو څومره خوښه سول په راتلونکي کې کوم ځای ته ولاړ سو او پر کوم موضوعاتو باندې کار وکړو ولې چې خپرونې موږ ستاسو لپاره جوړو نو په دې هیله چې تاسو هم دا ووایاست چې تاسو څنګه خپرونې خوښوئ او دا خپرونه مو څومره خوښ سول تر بیا پورې د الله په امان ښه وخت